وای د دې زمانه د یاران داسې دي لکه د انارو باغ چې د انارو باغ چې ورنوځي تک سره ګلونه پکې ډېر ښایسته ښایسته خو چې په ټول باغ کې وګرځي بوی به دې در نشي د انارو ګل ښایسته ډېر دی خو بوی پکې نشته نو زمونږ د زمانې خلک دا د انارو ګلونه دي ډېر ښایسته خو بوی پکې نه لواره غوا دي پای پکې نه په ډول ځان خرڅه بهرحال ما د تاسو خو پوهېږئ په دې خبرو سړي سره دا فکر شو زما دا دوست دی او ما قسم خوړلی دی چې زه به تا سره یو حین خبرې نه کوم اوس مسئلې تپوس کومه چې دا قسم هم پوره شي او د دوست سره خبرې روانې شي راغی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته ویل صاحب یو مسئلې تپوس کوم زما دا دوست دی او ما ته قسم خوړلی دی چې زه به تا سره یو حین خبرې نه کوم صدیق اکبر ورته وفرمایل چې 40 کاله ورسره خبرې مه کوه بیا به کې 40 کاله راغی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه حضرت عثمان ته ویل چې تاسې قسم نه خوړلی دی چې تا سره به زه یو حین خبرې نه کوم حضرت عثمان ورته ویل چې تر مرګه ورسره خبرې مه کوه سړی لیونی شو رامنډی کې حضرت عمر الفاروق رضی الله تعالی عنه ویل صاحب دغسې قسم نه خوړلی چې یو حین به در سره خبرې نه کوم عمر الفاروق ورته ویل زه تر ماښامه ورسره مه کوه بیا کوه سړی خوشحال خو شو وکي خیال وکړو چې راشه پیغمبر نه تپوس وکړه که تر ماښام نه هم لږ خبره مخکې پیغمبر ته راغی وی یا رسول الله قسم مې خوړلی د خپل دوست سره د خبرو نه چې لا اکلم معک حینا پیغمبر ورته وفرمیل چا نه دې تپوس کړی ابوبکر نه مې تپوس وکړو هغه دا راته ویل عثمان نه مې تپوس وکړو چې تر مرګه ورسره خبرې مه کوه عمر نه مې تپوس وکړو هغه ویل چې تر ماښامه مه کوه بیا کوه پیغمبر نه هم دې مسئلې خوند ورکړه وی ورشه دې درې واړو ته اواز کړه درې واړه یې راوغوښت ابوبکر صدیق ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې تا ورته وایي چې 40 کاله ورسره خبرې مه کوه هغه ورته صاحب ما سره دلیل دی د خدای قرآن کې دی قرآن کې وایه ورته وی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله فرمایي راغلی و په انسان یو زمانہ لم يكن شيئا مذكورا داسې وخت چې هیڅ شی نه و یو د انسان خنبیر پروت دې حین نه دلته هغه 40 کاله خنبیر مراد دی د آدم علیه الصلاة والسلام دې حین نه نو ما ځکه ورته وایي چې 40 کاله ورسره خبرې مه کوه دا دومره قصه مې درته دې پورې وکړه چې د انسان خنبیر چې څه وخت کې جوړ شو 40 کاله پروت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ټیک عثمان ذی نورین ته وایي تا سره څه دلیل و چې تا ورته ویل چې تر مرګه ورسره خبرې مه کوه ورته صاحب ما سره دلیل هم د خدای قرآن وایه والله فرمایي چې ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین آدم علیه السلام چې د جنت نه بهر شو نو الله ورته وویل چې تاسو دپاره په ځمکه کې زیاده قرار او د نفع اخیستو د الی حین تر مرګه پورې نو دې حین نه تر مرګه پورې وخت مراد دی نو د قسم هم د حین نه خوړلی و ما ځکه ورته وایي چې یو حین خبرې ورسره سردار کونینو فرمایل چې ټیک عمر فاروق ته وایي چې تا سره څه دلیل و چې داسې په لنډو پې راتاو شي چې تر ماښامه ورسره خبرې مه کوه بیا کوه هغه وایي جي ما سره دلیل هم د خدای قرآن دی ما سره دلیل شو وی وایه وی الله قرآن کې وایي چې فسبحان الله حین تمسون وحین تصبحون پاکی د الله لره په وخت د سبا او په وخت د ماښام نو دې آیات کې د حین نه تر ماښامه پورې وخت مراد نو ما ځکه درته وایي چې تر ماښامه مه کوه بیا کوه سردار کونینو فرمایل چې زما فتوا د حضرت عمر په قول ده زه بچیا تر ماښامه ورسره خبرې مه کوه او بیا ورسره تاسو خیال راکړئ عرض مې دا و چې حین لفظ په قرآن کې چې راغلی دی په هر عدد باندې فټ کېږي ځکه چې قرآن یو کتاب بحر بې پایان بحر بې پایان دا معنا چې تر قیامته پورې به دې کتاب نه اشارتن کنایتن دلالتن اقتضاءن مسائل راوځي او خلاصېږي بل که تاسو عزیزانو فقه وکړه فقه چا کې چې څلور مذهب دي امام ابو حنیفه امام شافعي امام مالک امام حنبل دې فقها چې د قرآن کریم نه کوم استخراج د مسایلو په اشاره او په دلالت او په اقتضا او په تقاضا باندې کړی دی عقل به حیران شي چې دا فقهي جزئیات دې مجتهد د قرآن د کوم آیات نه معلومه کړي او آیات بدر یا دې فقیر دا جزئیات د حدیث
کوم روایت نه معلومه کړې ده حدیث بدل دا خو چونکې وایو عظیم بحر دی قرآن او حدیث. اوس بیا خبره ده چې په پاکستان کې قرآن نه دی پاتې او حدیث نه دی.